نظم. نو نظمونه خو دې کتاب کې شته، خو یو د بدلون نامه په نوم باندې یو نظم دی چې تر څو پورې به منګه د وختونو غلامان یو، تر څو پورې به مونږ تر څو پورې به منګه د وختونو غلامان یو، بدلون راوستل غواړي تر کومې به ملګرو منګ اخته په ویر د ځان یو، بدلون راوستل غواړي او تر څو به مو معصومې ارزوګانې قتل کیږي او داسې به خاموش یو، تر څو به مو سپرلي او ښکلاګانې قتل کیږي او داسې به خاموش یو، تر څو به مو د شونډو خنداګانې قتل کیږي او داسې به خاموش یو، تر څو به په جړا یو او تر څو به په خفګان یو، بدلون راوستل غواړي. زبردست. مننه. او حیران شمه چې ولې په شته کور کې در په در یم خو هیڅ کولی نشم، په شاړو باندې اوسم خپل وطن کې مسافر یم خو هیڅ کولی نشم، خدای دا په څه ګناه به زه خاورې په سر یم خو هیڅ کولی نشم، ورک شوي یو که هر څومره تکړه وتلان یو، بدلون راوستل غواړي. مننه. او دا ولې بې قصوره په ورونو کې سوځېږو، دا څه زموږ ګناه ده، دا ولې په قدم قدم په هر ځای کې قتلېږو، دا څه زموږ ګناه ده، تر کومې به په خچل ول په دامونو کې ګیرېږو، دا څه زموږ ګناه ده، تر کومې به د وخت په زولنو کې بندیوان یو، بدلون راوستل غواړي. او د ټولو نړیوالو ته چې سپک لکه بڼه شوم، دا ولې آخر ولې، دا څنګه نن هر سړي ته دا څنګه نن د هر سړي نظر ته نشانه شوم، دا ولې آخر ولې دنیا ته د شرخوښي په نامه باندې ښکاره شوم، دا ولې آخر ولې دا واورئ نړیوالو موږ پوره امن افغانان یو، بدلون راوستل غواړي. او د وخت نه مو د خپل حق د وخت نه موږ د خپل حق د غوښتلو پاتې نشو، سر ټیټې زندګي ده، ملګرو د منزل په لار د تللو پاتې نشو، سر ټیټې زندګي ده، دنیا سره د سترګو لګېدلو پاتې نشو، سر ټیټې زندګي ده، تر څو به د دور په نظر کې ظالمان یو، بدلون راوستل غواړي. مننه. او راځئ چې نن حالاتو ته یو داسې عبرت ورکړو چې وخت زموږ غلام شي، پرون خو پرون تیر شو نن به لاس د وحدت ورکړو چې وخت زموږ غلام شي، تیارو ته د نفاق به بل مشال د عرفت ورکړو چې وخت زموږ غلام شي، مشاله د نړۍ سره به هله موږ سیالان یو، بدلون راوستل غواړي. تر څو پورې به موږ د وختونو غلامان یو، بدلون راوستل غواړي. مشال صاحب بالکل موږ ته غزل هم واورېدل او نظم هم واورېدو. مشال صاحب دا راته ووایي چې ستاسو په نثر کار کړی دی او که نه مو دی کړی تر اوسه، او آیا تاسو که په نثر هم کار کړی نو په دې کتاب کې شامل دی او که نه دی؟ بالکل نثر باندې ما کار کړی دی او کومه پې هم، خو دا ځان تاسو ښه پوهیئ چې د نظم دپاره ځان له کتاب وي، د نثر انشاءالله زما چې نیکسټ کوم کتاب وي نو هغه ناول دی، نوم یې اناونس کول ماشاءالله موږ به انتظار کوو. مننه. نوم یې اناونس کول لا نه غواړم فی الحال، خو انشاءالله چې نیکسټ کوم کتاب وي هغه به ناول را روان وي. او نثر زما شوق هم د نثر، زیاتره زه د نثر کتابونه ګورم، نثري کتابونه ګورم، شاعري هم ګورم، خو خیر زیاتره زه نثر ګورم. بالکل موږ مشال صاحب دا کتاب دی، مشال صاحب نه به دا پوښتنه هم کوو چې آیا که کوم ملګري دا کتاب لاسته راوړل غواړي نو دا په مارکیټ کې په کم ځای کې لکه دستیاب دی، میلاویدی شي، دغه درکونه به تاسو ته ورکوي د باجوړ یا باجوړ نه بهر، بس دغه درکونه به تاسو ورکوي. په ښار کې خو چې د کومو کتابخانو هم تپوس وکړي ټول څه شته، د دې نه علاوه په عنایت کلي کې په ریاض بک سنټر کې او سرحد بک ایجنسي د هغو سره هم میلاویږي، او انشاءالله نږدې به چې کوم دی ناوګۍ سیټ او پشت سیټونه کوم چې موږ واړه ښارګوټي دي دیو ته هم زه رابطه وکړم، خو فی الحال تاسو ته زما د مصروفیاتو پته ده، زه نه یم وزګار شوی. بالکل ملګري به خامخا تپوسونه کوي، ځکه موږ دغه تپوس وکړو. مشال صاحب لکه څنګه چې تاسو اورېده پښتو ادب کې ډېر صنفونه دي، غزل دی، نظم دی، په نظم کې دننه بیا ډېر صنفونه دي، خو موږ راځو مشال صاحب نه دا تپوس کوو چې نن سبا یو بل صنف ډېر عام دی چې ټپایزه ده یا ټپه ده، په دې باندې تاسو کار کړی دی او که نه دی، که کار هم کړی دی نو هغه به موږ د کاریسټ مینوالو ته اورېدل غواړو. نو ټپایزه باندې خو اول ما څه ټپایزې لیکلې وې، خو بیا چې ما ځان له سوچ وکړو څه استادانو نه ما اورېدل، په هغه کې یو اشنا باجوړی صاحب هم شامل دی چې ټپه کله به خپل وجود کوي، نو ټپه ده کله چې هغه ټپایزه شوه که نه نو ټپي وجود وران شو، دا یو قسم لا د ټپې څه ټیک ده چې جدت رالی درسه کې بدلون راځي،
خو که دا موږ داسې بدل کړو نو د کیدای شي را روان وخت کې دا ټپه بیا ټپهیزه پاتې شي. نو د هغې خبرې نه پس ما په ټپهیزه کار نه دی کړی، بلکې زه که رښتیا درته ووایم نو د دغه ټپهیزو د سیسټم په خپله خلاف یم. تاسو به زه چېرته نیم لیدلی چې ما یا په فیسبوک چې چېرته ټپهیزه شیر کړې یا مې چېرته، حالانکې شته را سره داسې نه چې نه، خو لکه د هغې ورځې نه چې دا خبره ما واورېده ما سوچ وکړو. د اشنا باجوړي صاحب د استاد دی سمندر یوسفزی صاحب، هغوی دا خبره کړې وه، بیا د هغو نه اشنا صاحب نه ما واورېده. نو د ټپهیزې په خپل ذاتي طور خلاف یم. البته ټپه چې کوم ده زموږ زوړ صنف دی هغه په خپل ځای باندې پکار ده چې پاتې شي، ټپهیزه ته جوړه نه شي، کوم څه کم د هغې وجود بدل نه کړی شي. مشال صاحب موږ به ستاسو نه په دې کتاب کې یو بل کلام کم چې ستاسو د خوښې وي اورېدل غواړو، د کاریز ټي وي مینوالو ته به ډالۍ کول غواړو. مننه. بس د دې کتاب چې کومه نامه ده همدغه بدل شي. د فطرت غېږه کې ګویا تصویر خبرې کوي، د فطرت غېږه کې ګویا تصویر خبرې کوي، لکه چې سمې په رښتیا تصویر خبرې کوي. مننه. او بس ابتدا او انتها د ژوند هغه ګڼمه، بس ابتدا او انتها د ژوند هغه ګڼمه چې مې په سترګو کې د چا تصویر خبرې کوي. او واړه آثار د بېوسۍ پکې ښکاره برېښېدل، واړه آثار د بېوسۍ پکې ښکاره برېښېدل، زما د قام دا بېنوا تصویر خبرې کوي. او مننه. او دا ویزان نقشه ټوکړه د کاغذ ونه ګڼئ، دا ویزان نقشه ټوکړه د کاغذ ونه ګڼئ، ارومرو د دې په شا تصویر خبرې کوي. مننه. او څنګه خوب وکړم یاره څنګه به ارام وکړمه، څنګه خوب وکړم یاره څنګه به ارام وکړمه، تمامه شپه چې راته ستا تصویر خبرې کوي. مننه. او سبا به هم لکه د نن غوندې بې خونده تیر شي، سبا به هم لکه د نن غوندې بې خونده تیر شي، زما په نن کې د سبا تصویر خبرې کوي. او آخري شعر دی چې تاله به هله خوب خندا خوشحالي وتښتوي، تاله به هله خوب خندا خوشحالي وتښتوي چې د مشال حبیب الله تصویر خبرې کوي. مننه. تاله به هله خوب خندا خوشحالي وتښتوي چې د مشال حبیب الله تصویر خبرې کوي. ډېر ښکلی غزل، ډېر ښکلی کلامونه مشال صاحب راسه شریک کړه. مشال صاحب د پروګرام په پای کې به تاسو د کاریز ټي وي مینوالو ته کوم یو پیغام ورکول غواړئ؟ عبید صاحب په یو شعر کې وایي چې عبیده پښتون نه چې هر یو قام قلم ته شا کړي، عبیده پښتون نه چې هر یو قام قلم ته شا کړي، د مینې به منکر وي جاهلان به ته جوړیږي. شاید زما په دغه شعر په مقصد باندې ملګري پوه شوي. موږ لا ټول فوکس زیات نه زیات فوکس زموږ له په تعلیم پکار دی. موږ پښتانه چې وروسته پاتې هم یو نو غټه وجه د لاشعورۍ ده، د تعلیم د کمي ده. نو کوشش دا کول پکار دي چې زده کړه وکړو، پوهه حاصله کړو، د دنیا د نورو قامونو سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه ودرېږو. مشال صاحب د کتاب کې نورم ډېر د کمال کلامونه دي، د کمال نظمونه دي. موږ ته وخت دومره اجازت نه راکوي چې موږ هغه ټول راوسپړو، هغه ټولې هیرې ستاسو مخې ته راولو. بس موږ هم هغه یو څو د مشال صاحب د خوښې کلامونه تاسو ته راغکړل. نور مشال صاحب تاسو ته درکونه درکړل، کتابونه هلته میلاویږي. نو هیله کوم چې ټول ملګري واخلي او د دې نه فایده اوچته کړي. مشال صاحب یو ځل بیا تاسو ته وخت راکولو، پروګرام ته راتللو، قیمتي وخت راکولو یو جهان مننه کوم. ډېره مننه شاداب صاحب، ستاسو مو ستاسو د کاریز ټي وي د کتونکو هم ډېره مننه کوم چې منګوري او برداشت کوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، کور مو ودان.